سلامونه ګرانو دوستانو، هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. د نن ورځې موضوع مو هم ډېره ښه موضوع ده او حساسه موضوع ده، باید تاسو یې واورئ. د نن ورځې د موضوع عنوان مو دی زنا او جنسي اړیکې فرق په ګټو او تاوان کې. یعنې د زنا او د جنسي اړیکې فرق به تاسو ته وویل سي او د دوی ګټه او تاوان به تاسو ته تدریس سي. مخکې له دې چې خپل ټاپک ته ورسو، زه یو څو جملې تاسو ته وایم. هغه دا دی چې څو روانشناسان سره کښېنستلي دي او د مشترک ژوند ملګري سره د جنګ اصول یې لیکلي دي. هغه شپږ اصول دي د مشترک ژوند د ملګري سره د جنګ کولو. اول اصول یې دا دی چې درناوی وکړئ. کله چې د میړه سره یا د میرمنې سره جنګ کوئ، احترام مه هېروئ. دوهم دا دی چې هېڅکله ګواښ مه کوئ، اخطار مه ورکوئ. دریم دا دی پخوانۍ تېروتنې مه راپورته کوئ. پخوا کې چې کوم غلطیانې کړي چې هغه یو بل ته مه پیغوروئ. څلورم د خبرو په پرتله ډېر غوږ ونیسئ. پنځم خپل هوښیارتیا له لاسه مه ورکوئ. شپږم په یاد ولرئ تاسو د یو ټیم بازي کوونکي یاست. سره جلا کېږئ نه، نو یو بل چې کوئ تحمل کړئ. اوس راځو خپل اساسي موضوع ته چې د زنا او د جنسي اړیکې فرق سو او د هغه ګټې او تاوانونه سول. اول به دا ووایو چې زناکاره څه کوي. زنا څخه دلته مطلب دا دی، دا ویډیو به داسې کسان هم ګوري چې هغوی ته مثلا د نکاح پرته د ښځې سره رابطه جایز ښکاري. د یو روانشناس په صفت زه ستاسو سره کوم کار نه لرم. دلته د زنا څخه زما هدف دا دی چې د نکاح پرته یا د رسمي رابطې پرته جنسي رابطه او یا هم د یوه څخه د ډیرو نفرو سره وي، دې ته موږ زنا ویلی سو. نو زه تاسو ته یو خبره وکړم، زه په ډیرو ګروپو کې یم چې هغه خارجیان دي پکښې کې. دوی داسې کسان دي چې د بعضو سینونه ډېر لوړ وي یا د بعضو دا کښته وي. دوی پر دې بحث کوي، وایي د پلانکي ګرلفرینډ د 40 ډېرو انسانانو سره بیده سوې ده. زه داسې نجلۍ نه غواړم. یعنې د دوی هغه د غرب ټولنه کوم چې دوی د ډیموکراسي په اوج کې دي، دوی دا وایي چې موږ داسې نجلۍ نه غواړو چې د 40 هلکانو سره بیده سوي. یا انجونې بیا وایي موږ داسې یو هلک نه غواړو چې 1,00,000 انجونې باندې بازۍ کړي. یعنې دلته د بکارت موضوع ده. دوی وایي خپل ځان باکره وساته، د ډېرو انجونو یا ډېرو هلکانو سره رابطې مه ساته. نو دا رقم راځو ټولنو ته فرق لري، د هرې ټولنې افکار. زموږ په ټولنه کې هم زنا ډېر بد کار دی. یعنې که چیرې نکاح نه وي تړل سوې، دې ته زنا ویل کېږي. او بیا چې نکاح تړل سوي، دې ته جنسي رابطه موږ ویلی سو. راځو د زناکاره څه کوي. زناکاره چې کله مثلا هغه کس چې ستا سره یې حقیقي مینه نه وي یا ستا په ژوند کې نه وي، نه غواړي چې تا په خپل ژوند کې وساتي، ستاسو سوء استفاده کوي، هغه که نر یې که ښځه یي. زناکاره هیڅ وخت تاته هغه حقیقي مینه، هغه حقیقي انزال، هغه حقیقي احساس چې تی په جنسي رابطه کې د هغه چا سره احساسوي چې ټول عمر غواړي د هغه سره یې واوسېږي، نه سي درکولی. یو زناکاره عموما استفاده کوي او د دوی لټه دا وي چې سره جلا سي، ولاړ سي. که دوی ولاړ هم نه سي، شپه هم یو ځای سره وکړي، هغه مسلسل مینې ته نسي رسېدلی. کوم چې یو جنسي رابطې کوونکی یا هم هغه کس چې رسمي رابطه لري، دوی یې ترسره کوي. مثلا ښه بد څه یې دا دی یا ښه مثال یې هم دا دی، هغه کس چې زنا کوي په ډېر مواردو کې دوی کوشش کوي چې که متحل یې، دوی کوشش کوي چې ژر رابطه ختمه کړي او ولاړ سي، در حال چې ښځه اوږدې رابطې ته ضرورت لري. حتی ښځه کله دوهم ځل انزال ته ضرورت لري. نو دا خو دا په زنا کې نسي ترلاسه کولی. نو په دې خاطر د دوی پر بدن باندې بد تاثیر کوي، حتی په سینو کې د سرطان سبب ګرځي او دوی ناروغه کېږي. جنسي رابطې برقرار کوونکی چیش کوي. جنسي رابطې برقرار کوونکی ستا سره مینه لري، ستا ته توجه کوي، ستا ته وخت درکوي. کېدای سي در یې نه کړي، کېدای سي اوس ستا میړه تا ته یا ستا میرمن تا ته سمه وخت نه درکوي، مینه نه درکوي. لیکن که تاسو سره کښېنئ، خبرې وکړئ، یو ډاکټر ته ولاړ سئ یا زما خبرې واورئ، تاسو بیا زده کوئ یو بل ته، بیا به مینه سره ورکوئ.
نو دا به دا وي چې د دغه ویډیو په پای کې بیرته تاسو ته زه د مشترک ژوند د ښه والي طریقې هم درښیم. نو دلته جنسي رابطې برقرار کوونکی ستا خیال ساتي، هغه کوشش کوي چې تا ډېر که نارینه یې راضي دي وساتي، که ښځه یې هم دې راضي وساتي، یعنې دواړه طرفه کوشش کوي چې یو بل چیش کي راضي وساتي، د هغوی خواهش ته د هغوی ضرورتونو ته توجه وکړي. دلته مینه ډېرېږي، دلته یو بل ته وخت ورکول ډېرېږي او د دې سبب ګرځي چې د دوی بدن وده وکړي، هغه که جسماني که روحاني وده کوي. خو د زنا سره یا د هغه رابطو سره چې تاسو یې ډېرې کوئ یا غیر رسمي رابطې دي، هغه ستاسو رواني حالت در خرابوي او تاسو دې ته اړ باسي چې تاسو یا ناروغه سئ او یا ځان ووژنئ. هر هغه کسانو چې مثلا ناروغه و خودکشي یې کړې وي او مسله یې د جنسي مسایلو سره وه، هغوی ځورول سوي، هېڅ انسان نه غواړي د زرو نفرو سره رابطه وساتي. نو د دې دپاره چې د دغه رقم رابطو څخه ځان وساتئ، کوشش وکړئ چې په ځان کې غرور پیدا کړئ او د هر چا ځای ته مه ورځئ. د دوی د زنا هغه کس چې زنا کوي او یا هغه کس چې جنسي رابطه کوي د دوی رویې فرق کوي نه. اوس مثلا بعضې کسان وایي چې زه ګرل فرینډ لرم یا زه میرمن لرم، د هغه پرته زه بل چاته نه ګورم. موږ وایي صحیح ده، لیکن ستاسو هدف باید نکاح وي، تاسو باید واده وکړئ. او که جنسي رابطې ته عموما په ژوند کې ضرورت شته، لیکن دومره غلطه نه چې د هغه څخه داسې سوء استفاده وسي چې ځان هم په ناجوړه کې، بل هم په ناجوړه کې، او د مېرمنې څخه به هم غلطه سوء استفاده نه کوي. وروسته به تاسو ته مشترک ژوند هم تدریس سي. ماډرنه نړۍ د جنسي رابطو د بیا تکرار سره د ناولدو انسانانو سره اوس کوشش کوي چې شاته ولاړ سي. که تاسو یو څه مشهور کسان فالو کړئ، هغوی وایي راځئ چې ښځه بیرته سنتي کړو، یعنې ښځه بیرته پخواني حالت ته بوځو، د لڅ کالي ځینې ایسته کړو، د بیرته ښځه وریښتان اوږده کړي، یو منظمه ښځه ځینې جوړه سي، ښځې ته عزت ورکړو. د ښځې عزت دا نه ده چې هغه کالي بربند کړي یا د نارینو د جنسي خواهشاتو د بازیو علاوه اوسېږي. د زنا ضررونه دلته بحث که د اسلام نګاه څخه موږ وکړو، هغه به تاسو ټولو لوستي چې حتی رزق کموي، د انسان په مالي مشکلات زیږوي. او بل د زنا ضررونه دا دي چې انسان په رواني ناروغۍ اخته کوي. هغه کسان چې د څو نفرو سره جنسي رابطه ساتي، مثلا که ښځه یې که نارینه یې، د دوی ذهني حالت خرابېږي. او عموما تاسو هغه انسانان فالو کوئ، هغه کسان چې زنا کوي، د هغوی روان جوړ نه وي، هغه د یو منظم نارینه یا منظمې ښځې په رقم نه وي. اوس مثلا جدیت نه لري، هغه نارینه چې ډېرې زناوې کوي په هرې ښځې پسې غرور نه لري، داسې وکړه هسې وکړه، یا هغه ښځې چې رابطو ته ډېر داخلیږي، غرور یې مات یې، بیا غرور نشي ساتلی. کله چې موږ یو نفر وینو چې داسې زنا کوي، مثلا که هغه ستاسو مېړه یې یا معاینه یې یا یو موضوع راسي، اول څه چې تاسو کوئ کوشش وکړئ چې دوی چک کړئ چې دا کس د ناروغۍ څه کړی ده که د مستۍ څه. دوه رقمه زناکاره لرو، یو رقم ناروغان یې، هغوی باید تداوي وسي، جنسي هورمونونه ده. بعضې نارینه دا رقم عموما نارینه موږ ویلی سو چې بعضې پرده لري، بعضې پرده نه لري، یعنې بعضې خپل حال وایي، بعضې نه وایي. نارینه عموما تاسو باور وکړئ د ښځې چې کوم عطر استعمالوي، دوی چې کله د ښځې عطر مثلا په لیفټ کې پاته وي، دوی لیفټ ورخیږي، بعض وخت هغه حس یې له حال ور خرابوي. نو چې یو ښایسته ښځه وویني، نو د دوی حال بعض وخت خرابېږي. اصلا ډېر حالاتو کې بعضې کسان ډېر پر ځان کنټرول لري، هغوی موږ نه یادو. نو مېرمنې دې دا درک کړي چې نارینه کله د یو چا په مقابل کې حساس کېږي، دوی ډېر بد نه وړي. او که چیرې یو نارینه پر یو چا مین کېږي یا یو څوک یې خوښېږي، دا طبیعي خبره ده. یو نارینه چې ضرورت لري یوه جنسي رابطو ته یا ضرورت لري یوه بلې ښځې ته، زما په نظر ښه به دا وي چې مېرمنې اجازه ورکړي که هغه واده کوي.
میرمنې دې ولري زنا دې نه کوي د لږ ښځو سره چې رابطه نه ساتي څلور ښځې جوړ کړي نو چشتي خو دا بیا د یو ښځې غرور ماتوي چې دا یې په نامه ناسته یې مینه ورسره کوي نوم یې اخلي او دی لس نورې نجونې لري خو څلور میینې دې ولري چشتي دا دی زه یم اوس که زه مېړه کوم زه مېړه ته وایم ورشه 3 مینې نورې وکړه ویې ساته داسې یې وساته لکه ګل لیکن زه چې یم ستا ته ناسته یم ما ته اوبه او ډوډۍ راکړه هغه ته وریجې غوښې ورکړه لیکن چې زه ستا پر نامه ناست یم ته به نامشواري کې نه ساتې زما غرور به نه ماتوې دا هغسې دی چې موږ باید نارینو ته اپشن ورکړو ښځې عموما په دنیا کې چې زنا ډېره سوې ده یا ډېرې رابطې ډېرې سوي ډېر علت یې دا دی چې څوک مایله نشي کولی نه ښځه یې خوښه یې نشي کولی دوی ځای غلط کار کوي لیکن موږ باید دا کار ونه کړو او اجازه ورکړو او بله موضوع دا ده چې که چیرې پر زنا تاسو یو څوک ټینګوئ اول څه چې تاسو چک کوئ د هغه نفر موډ دی او د هغه جنسي هورمونونه باید معاینات سي ځکه چې کیدای سي هغه ناروغ یې دا کار یې کړی وي او بیا موږ ګناهکار سوي یو چې هغه ته سزا ورکړو درېیمه موضوع به راسو مشترک ژوند تدریس څنګه مشترک ژوند وکړو څه وکړو په مشترک ژوند کې ښه مشترک ژوند وي برای میړه راسه هوایي نسي یا معاینه بعضې خلک په دا باور دي وایي زه اوس زما مېړه دا رقم یو وایي الله جل جلاله زموږ روحونه یو د بل دپاره پیدا کړي دي نو که را ښه مینه سره وکړي ښه دوستي یې چې دا واده یې وکړي بالا دا دوستي ته دا مینې ته خاتمه ورکړي وایي هغه دی بالا سره ورسېدلو خبره خلاصه ده واده به دا رقم نه پرېږدي واده به ګردومه ژوندی ساتي واده داسې یو پروجیکټ دی چې ګرد عمر کار ته ضرورت لري ټول عمر چې ژوندی یې کار ورته کوي حتی چې سپین ږیري سیلابه کار ورته کوي د مینې اظهار به کوي دلته د واده په تدریس کې د مینې اظهار ډېر مهم دی حد اقل هفته کې یو وارې جنسي رابطه یو د بل لاس نیول روزانه یو پلاک ګل ورته راوړل د خلکو په مخ کې یو د مینې اشاره کول هغې ته خوږې خبرې کول یو بل ته یا آواز رومانس کول بعض وخت موږ کولی سو په کرار آواز هغه ته په مینه خبره وکړو یو بل ته تحفه ورکول د یو بل خبرو ته غوږ نیول یو بل ته احترام کول یو بل ته داسې یو ارزښت ورکول چې هغه دنیا یې وویني هغه چار اطراف یې وویني چې دغه نفر ډېر ارزښت لري دا هغسې دی چې مشترک ژوند قوي ساتي نو تاسو یې باید ولرئ او دا چارچوب یې هم مراعات کوي ځینې ښځې ډېر د بنې ثبات وړي د بنې ثبات مه وړئ لنډۍ مه پر جوړوئ کوشش وکړئ چې هغه ومنئ هغه ستا غرور نه در ماتوي خو که چې مېړه ستا په پټه رابطه ساتي ستا غرور ماتېږي زه ډېر داسې نجونې پېژنم چې خپل مېړه یې په چنګ کې نیولی هېڅ نجلۍ سره یې نه پرېږدي واده نه اجازه نه ورکوي هغه یې نو معاینه 10 انډیوالانې لري مېړه یې 10 انډیوالانې لري نو دلته د دې غرور مات سو نه دلته خپل د غرور ساتنه وکړئ بله موضوع دا ده وای خوشحاله کس هغه دی چې ښه دوست پیدا کړي بیسټ فرینډ پیدا کړي لیکن خوشبخته انسان هغه دی چې خپل د ژوند ملګري خپل ښه دوست بیسټ فرینډ کړي یعنې زه وایم که چې زه واده وکړم نو زما د ژوند ملګری به زما بیسټ فرینډ هم وي هغه که هر رقم یې زه یې منم په بیسټ فرینډ مینه ورسره کوم او د ټولو په مخ کې ورته وایم چې ته ماته تر ټولو ګران یې دا ټکي په نظر کې ونیسئ یعنې تاسو خپل ځان تر هغه انسان هیڅ وخت لوړ مه ګڼئ چې ستاسو یا مېړه سوی یا معاینه سوي حتی که هغه ناروغ حتی که هغه مشکل ولري کوشش وکړئ چې د حل دپاره یې لاره ولټوئ که تاسو مینه کول پرېږدئ رابطه مو وژل کېږي رابطه مه پرېږدئ اوبه ورکئ هوا ورکئ نجات ورکئ اوس هم سری وخت دی که مشکلات په ژوند کې لرئ هغه حل کړئ او کوشش وکړئ چې د ډیرو اړیکو څخه ځان وساتئ او کوشش هرې ښځې ته مې غوښتنه دا ده چې خپل غرور وساته نو همدومره کافي او یو څه دا و چې دا ویډیو چې ما جوړه کړل اکثره خبرې
زما د څېړنو او زما د تجربو سوي نو کوشش وکړئ چې دا عملي کړئ او یو کار ښځې دې په یاد ولري که تاسو ډېر جنسي رابطه نیسئ په دې پوه شئ چې د سینو په سرطان به اخته کیږئ او نارینو تاسو چې تاسو ډېره جنسي رابطه نیسئ په دې پوه شئ تاسو به هم په ناروغیو اخته کیږئ او د دواړو به رواني حالت خرابیږي کوشش وکړئ د دا څخه ځان وساتئ او ځان ته یو نفر انتخاب کړئ که هغه ګرلفرینډ وي که ماینه یې یو نفر او که چیرې ستاسو جنسي خواهشات ډېر یې مهرباني واده وکړئ همدا مې پیغام و اخري او په دې هیله چې ویډیو مو کتلی وي ډېره مننه دا چې زما ویډیوګانې ګورئ ما تشویق کوئ او زه د پښتني ټولنه کې لومړۍ نجلۍ یم یا که ووایم په عمومي نګاه د ټول افغانستان بس د موږ دا رقم څوک نه لرو چې موږ ته تدریس وکړي او بیا هغه یو ښځه یې د یو ښځې درد احساسولی سي د یو ښځې احساسات ویلی سي یو ښځې ته تدریس کولی سي لومړی زه راغلم اول سر خلکو په ډبرو ویشتلم او لالا دا څه وایي اوس ښځې غوږ نیسي بس مننه چې دومره مو زه تحمل کړی یم